بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو ہوم بایولوژي کلاس 6 ساينس ته. کله چې تاسو کلاس 6 ساينس وای او تاسو پیج نمبر 40 ته تاسو راشئ نو په پیج نمبر 40 به تاسو ته دا پیراګراف ښکاره شي. دا کوم پیراګراف چې ما لیکل اول به لیکل انټرېسټینګ فیکټس. انټرېسټینګ فیکټس مونږ دې ته وایو. فیکټس اصل کې حقایق ته وایي چې کومې خبرې د نیچر د طرفه یي، مطلب د الله تعالی د طرفه یي، او داسې یو کار چې هغه انسان جسم کې واقع کیږي یا داسې یو خبره چې هغه موږ په خپلو سترګو کې وینو او موږ ته پته لګي چې دا د الله د طرفه ده، نو دغه ته فیکټس وایي. ټیک شو. نو اوس داسې فیکټس یعنې داسې حقایق چې هغه انټرېسټینګ وي، هغه چې کله موږ اورو زموږ دلچسپي په هغې کې سیوا کیږي او موږ وایو چې موږ مزید د دې په باره کې موږ نور وپېژنو، نو دغه ته انټرېسټینګ فیکټس وایي. انټرېسټینګ فیکټس د ډایجیشن په دې چپټر کې چې دی ورکړي کوم چې ډایجسټیو سیسټم دی، نو د هغې دپاره تاسو ته ضروري خبرې دي چې چایلډ هیز 20 ملک ټیت. کم ماشوم چې د 15 کالو پورې، نو د صرف 20 غاښونه وي، دغې ته مونږ ملک ټیت وایو. دغه ملک ټیت چې دي دا بیا غورځېږي. ملک ټیت ته ځکه وایي چې دا ماشوم زیاتره چې دی د 2 کاله چې دی د مور پی خوري، بیا ول چې دی پیټر پی ول ورکوي، لکه زیاتره دی کم ډیری پروډکټس چې دی هغه استعمالوي، نو ځکه دی د ملک ټیت چې دی هغه ته ویلی کېږي. او دغه ټیت چې دی دا د دغې د مور د پیو د خوړلو په دوران کې چې دی د غاښونه راختي، نو ځکه دی د ملک ټیت وایي. نو فال بټوین ایج اف 6 and 12، کله چې ماشوم د 6 نه واله د 12 کالو په منځ کې، نو د 6 کالو نه واله د 12 کالو په منځ کې د غاښونه چې دی دا اولیږي، کمې ته چې موږ ملک ټیت وایو، او دا زموږ سره څو دي؟ دا زموږ سره 20 غاښونه دي. نو چې کله ماشوم د 6 نه واله د 12 کالو په منځ کې، نو دا غاښونه چې دی دا اولیږي. 32 are called permanent teeth، او د هغې نه بعد چې دی د انسان بیا 32 غاښونه شي، نو دغه 32 ټیت چې دی نو دغه بیا موږ پرمننټ ټیت وایو. پرمننټ ټیت دا د مستقل غاښونه د مرګه پورې. د مرګه پورې خو شرط پکې دا دی چې په دې پرمننټ ټیت کې، یعنې د مستقل کم غاښونه چې دي په دې کې څه بیماري را نشي یا اکسیډنټ په دوران کې دا مات را مات نشي یا دا کمزوري نشي، خیال وساتلی شي، نو دا پرمننټ ټیت چې دی دا زموږ سره 32 او دا یي. ټیک شو. د هغې نه علاوه دا زموږ سره یو حقیقت والا خبره شوه، یعنې دا زموږ سره یو فیکټ شو، ډېر انټرېسټینګ فیکټ دی. کیدای شي په تاسو کې ډېر کسانو ته چې دی پته نه وه، ځکه چې تاسو ماشومان یې 6م کلاس کې. بیا د سټمک خبره پکې کوي چې ایسډ ان سټمک کین ډیسولو آیرن نیل. کم ډایجسټیو سیسټم چې مونږ وایي، باقي مونږ دا وایي چې زمونږ په سټمک کې داسې تیزاب پیدا کیږي، هغه تیزاب نه لکه کم چې سوزول کې، خو دا زموږ سره داسې تیزابي چې هغه د خوراک په هضمولو کې چې دی هغه مدد ورکوي. نو دغه ایسډ دونه خطرناک دي که د معدې ته تاسو د وسپنې چې کم میخونه هغه ته تاسو واچوئ، نو دغه میخونه چې دی دا هم ویلي کوي. دا ایسډ چې دی دونه خطرناک دي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د وسپنې میخونه دا ویلي کوي، نو زمونږ چې کم خوراک دی هغه چې کله معدې ته لاړ شي، نو تاسو په دې خبره سوچ وکړئ چې په معده کې به دغه تیزابیت چې دی د خوراک سره کم نمونه عمل کوي. ټیک شو. د هغې نه علاوه چې میوکس اف سټمک پروټیکټ اټ فرام آن سټمک، نو ظاهر خبره چې په سټمک کې پیدا کېږي، نو په کار ده چې د معدې ته هم نقصان ورسوي. نو زموږ په معده کې د دننه طرف ته یو پټ جوړ شوی دی چې هغې ته موږ میوکس وایو. نو دغه میوکس دا چل کوي چې دا معده په خپله د دغې تیزابیت د اثراتو نه چې دی بچ کوي. که فرض کړه دا میوکس ممبرین نه وی، نو زموږ معده چې وه دا به بالکل سوځېدلې وه، دا به بالکل ختمه شوې وه. بله خبره پکې دا ده چې friendly bacteria live in large intestine and make vitamin K پر از زمونږ چې کوم لارج انټسټاین دی په کوم کې چې فیسس چې دی هغه پیدا کېږي، د کوم چې انډایجسټډ فوډ چې دی هغه د جسم نه لر کېږي، یو رکټم یو حصه ده په لارج انټسټاین. دا انټروډکشن مې داسې کوو چې په لارج انټسټاین کې زموږ سره یو بیکټیریا پیدا کېږي چې هغه فرینډلي بیکټیریا، مطلب دا موږ ته نقصان نه را رسوي، هغه د دې لارج انټسټاین سره چې دی دوستانه جوړوي. نو هغه زموږ دپاره ویټامین کې چې دی هغه پیدا کوي. ویټامین کې موږ ته نه میلاږي، ویټامین کې زموږ دپاره دغه بیکټیریا لږې دا پیدا کوي. او اباؤټ 30% اف بیکټیریا لیو پیسز، زموږ سره 30% بیکټیریا چې دی نو هغه زموږ سره په دغه پیسز کې چې دی هغه زموږ سره اوسیږي. ټیک شو. نو دلته کې لیکل دی کانسسټ اف بیکټیریا چې 30% اف فیسز چې په هغې کې زموږ سره چې دی بیکټیریا، مطلب دا دی چې کم فیسز زموږ سره پیدا شي په هغې کې 30% بیکټیریا موجود دي. اوس یو څو ټرمز دي د ډایجسټیو سیسټم سره ریلیټډ دي، د هغې دپاره ستاسو پوهه ضروري ده. که دا ټکی تاسو ته راشي انجیشن، د انجیشن مطلب څه دی؟ ټیکینګ ان فوډ. کله چې تاسو خوراک راوالئ، نوڼۍ تاسو نیمه کوئ، په ترکاري کې چوچکه کوئ، یا تاسو اسې خوراک یا بل خوراک میوه سبزي هر څه چې دي هغه تاسو خورئ، خولۍ ته یې دننه کوئ، دغه ته انجیشن وایي.
بل زموږ سره فزیکل ډایجیشن دی. فزیکل ډایجیشن دا دی چې پای کې تو باغې باندې پوه وای کم ارګن چې په دغه ډایجیشن کې شاملېږي هغه ته پته نه د موږ فزیکل ډایجیشن وای. خو د فزیکل ډایجیشن پراپر ډیفینیشن سره چې کرشینګ ا فود فرام لارجر فود پارټیکل انټو سمالر فود پارټیکل. کم خوراک چې د غاښونو کې کېدی دا غاښونه دا چلو کې چې د خوراک تاله وشلې د خوراک تاله معده کې دا بالکل ریزه کې غاښونه د خپل هدف پورې کار وکړي نو دغه خوراک چې دی د لارج پارټیکل نه یعنی د یوې غټې نونې نه د یو غټې نونې نه وړو حصو ته وړو پارټیکل ته چې دی کنورټ شي نو چې کله خوراک د لارج پارټیکل نه سمال پارټیکل ته بدل شي نو هغې ته موږ فزیکل ډایجیشن چې دی هغه ته وایو. بل زموږ سره کیمیکل ډایجیشن دی. کله چې ستاسو د خوراک معدې ته ورسي نو په معده کې په تیزاب راشي د هغې نه علاوه زموږ چې کوم لیور کم پینکریاز دی هغه په خپل انزایم فلویډ وغیره دا راپرېږدي. سمال انټسټاین چې کوم دی په خپل انزایم چې دی په انټسټاین کې چې دی راپرېږدي ډیوډینل انزایم چې دی هغه ته ویل کېږي. نو کله چې د خوراک هضمه کېږي خو تاسو پرې پوهېږئ نو انزایم په خپل عمل کوي. انزایم چې شی دی انزایم داسې یو شی دی چې هغه ریاکشن تیزوي یو کیمیکل ریاکشن کېږي د هغې دپاره چې کومه انرژي پکار ده هغه انرژي سلو ډاون کوي هغه انرژي لږ مقدار ته چې دی راولي چې په هغې په مدد سره دغه کیمیکل ریاکشن وشي نو هغې ته موږ انزایم وایو. او انزایم د موږ په اردو کې چې دی موږ ته خامره وایو. نو چې کله تاسو سره ډایجیشن کېږي خو د انزایم په مدد سره کېږي نو دغې دپاره چې دی موږ کیمیکل ډایجیشن دا ټکی چې دی هغه استعمالوو. بیا زموږ سره یو ټکی بل دی ابزورپشن. ابزورپشن اصل کې دا سوچو کې ابزورپشن موږ وایو جذب کېدو ته. دلته کې د ابزورپشن مطلب دا دی چې انټري اف فود انټو بلډ. کله چې ستا خوراک بالکل هضم شي د خولې نه پاشي د اوسابیکس نه پاشي د معدې نه پاشي د سمال انټسټاین ته ورسي د سمال انټسټاین نه بعد دا خوراک زموږ سره د وینې سره شامل شي د کیپیلریز په ذریعه نو دغه دپاره چې دی مونږ ابزورپشن ټکی چې دی استعمالوو. بل اسیمیلیشن یو ټکی به دې کې استعمالیږي انټري اف فود انټو سیل. کله چې خوراک زموږ سره د وینې سره شامل شي نو وینه بذات خود زموږ سره سرکولیټري سیسټم کې خپل کردار ادا کوي دا وینه سرکولیشن وکړي. نو چې کله دا وینه سرکولیشن کوي نو د وینې سرکولیشن دا کار دی چې کوم خوراک هضم شوی دی د وینې سره شامل شوی دی نو دا وینه دا چلو کېږي چې د جسم هرې خلیې ته دغه خوراک چې دی دا ورته ورسوي د هغې نه علاوه اکسیجن چې دی دا ورته ورسوي نو دغې پروسس ته مونږ اسیمیلیشن چې دی هغه ورته وایو. بل زموږ سره ایجیشن دی. ایجیشن مونږ دې ته وایو ریموول اف فود. کم خوراک چې مونږ خوړلی زموږ جسم ته چې کوم ضرورت وي هغه دې والي چې کم د خوراک کم حصه نه هضمېږي یا موږ ته ضرورت نه وي د هغې نه ګندګي جوړه شي او هغه زموږ د جسم نه چې دی د تشو بولو ډکو بولو په ذریعه باندې چې دی هغه زموږ د جسم نه لرې کېږي نو هغې ته موږ ایجیشن ټکی چې دی هغه استعمالوو. په ډایجسټیو سیسټم کې به دا ټکي تاسو لازي کېدای شي په MCQs کې تاسو لاشي چې انجیشن څه ته وایي چې کم خوراک چې دی هغه مونږ والو په دې خبره چې دی ځان پوه کړئ کم خوراک چې مونږ خولې ته دننه کړو هغې ته انجیشن وایي. ټیک شو. فزیکل ډایجیشن دی ته وایي چې زمونږ چې کوم غاښونه دي هغه خوراک وشلې خوراک معده کې خوراک چې دی ټوټې کې دغې ته مونږ فزیکل ډایجیشن وایو. کیمیکل ډایجیشن دی ته وایي چې په معده کې او په انټسټاین کې خوراک هضمیږي د انزایم په ذریعه. د انزایم نه علاوه زموږ سره چې کوم فلویډ دي ډیوډینل انزایم دي د لیور د پینکریاز نه چې کوم سیز راځي د معدې نه چې کوم سیل خارجېږي په دې دوران کې چې کوم خوراک هضمه راځي هغې ته کیمیکل ډایجیشن وایي. ابزرپشن دی ته وایي کله چې دا خوراک ستاسو وینې ته شامل شي دغې ته ابزرپشن وایي. او اسیمیلیشن دی ته وایي کله چې خوراک ستاسو د جسم هرې خلیې ته ورشي هغې ته چې دی اسیمیلیشن وایي. بل پکې زموږ سره ایجیشن ټکی چې دی استعمالیږي هغه خوراک چې هغه زموږ جسم ته ضرورت نه وي د کومې نه ګندګي جوړېږي کم زموږ په جسم کې نه هضمېږي هغه زموږ د جسم نه لرې کېږي نو هغې د ایجیشن چې دی هغه ورته ویلی کېږي. نو دا زموږ سره کلاس 6 ساینس چې کله تاسو پیج نمبر 40 راواړوئ پای کې څه انټرسټینګ پیډز دي او د ډایجسټیو سیسټم سره سره ریلیټډ یو څو ټکي ورکړي یا ما تاسو ته ووایي که پوه شوي ما ته ضرور ووایئ په کمنټ کې ما ته ضرور مینشن کړئ. تھینک یو ډېره مننه.